دا د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست په انګړ کې د هغه 413 زده کوونکو سره د خوراکي توکو مرسته ده چې په دې ریاست کې د بېلابېلو حرفو په شپږ میاشتنیو زده کړو بوخت دي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فریدالله حقاني وایي د بېلابېلو حرفو له زده کوونکو سره د مرستو دا 4م ځل دی او په وینا یې دا مرستې به 2 ځلې نورې هم ورکول شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به 409 نورو ځوانانو ته هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. ان شاء الله موږ خپل ولسونو ته خپل هیوادوالو ته کاملا ډاډ ورکوو چې زموږ هغه ورونه چې هغوی بېروزګاره دي او یا هغوی د اقتصادي ستونزو مشکلات سره مخ دي. موږ هڅه دا ده، کوشش مو دا ده چې همدې ته ورته نورو برنامې هم دوی ته موږ ترتیب کړو تر څو دوی ورڅخه مستفید شي د مختلفو دغه زده کړې چې کوم دي او دوی خودکفا وګرځېږي. د HHRD یا کومکي لاسونه د مرستو او پرمختګ لپاره موسسې د ختیځ زون مسؤل ذبیح الله شیرزاد وایي له هر زده کوونکي سره د 8 قلمه خوراکي توکو مرسته کیږي چې وړه، غوړي، بوره، وریجې، لوبیا، دال، وچې شیدې او مالګه پکې شامل دي. د حرفې د زده کړې ترڅنګ موږ دوی ته میاشتنی یو خوراکي توکو یو بسته کڅوړه په نظر کې نیولې ده. نن دغه کڅوړې توزیع ورځ ده. په دغه کڅوړه کې 8 قلمه خوراکي توکي شامل دي او تقریبا د 8000 شاوخوا معادل قیمت لري او د شپږ میاشتو لپاره به د هر شاګرد چې دلته زده کړه کوي هغې ته به توزیع کېږي. بل لور ته مرسته اخیستونکي په ترلاسه شوې مرسته خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې نورو ځوانانو ته د هم د دوی په څېر د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. موږ سره چې دغه کومې مرستې کېږي دا زموږ د کورنۍ لپاره ډېر تر یو میاشته پورې ګزاره کېږي زموږ به او سپورټ کېږي. تر دې ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه حرفه ډېر یو مهم کسب ده زموږ لپاره چې په آینده کې انشاءالله د دې نه به ګټه اخلو او موږ د حکومت او ټول نه مننه کوو دغسې دا مواد موږ ته راکوي او موږ کسب دلته یادوو. موږ ډېر خوښمن یو. موږ هیله کوو د چارواکو څخه چې په آینده کې هم د موږ ځوانانو ته داسې یو کاري زمینه برابره کړي چې هغې خپلو اولادونو ته حلال نفقه برابره کړي او حلال نفقه لاسته راوړي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا دا زده کوونکي د خیاطۍ، موبایل سازۍ، برق ترمیم، قالین باپۍ، نجارۍ او د موټرو د مستریتوب په زده کړو بوخت دي.